پنجشیر کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د پنجشیر سیمه ییزو مسؤلینو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت د امیر عبدالحمید خراساني د استعفا خبر رد کړ. د پنجشیر امنیه قومندان مولوي داد محمد او د استخباراتو رئیس مولوي اغامیر پژواک خبري اژانس ته د خراساني د استعفا خبر اوازه وبلله او په کلکه یې رد کړه. هغوی دغه راز وویل چې د دوی په منځ کې هیڅ ډول اختلاف او ستونزه نشته. نن ځینو رسنیو خبر خپور کړ چې ګواکې د پنجشیر د امنیت امیر د ځینو اختلافاتو او ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا کړې ده. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.